د بخښونکي او مهربان خدای په سپېڅلي نامه د واک تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه مو ومنئ. د دې اونۍ ځانګړې مرکه مو د خان سټیل د تولیدي فابریکې د مارکیټینګ د مسؤل ښاغلي سراج الدین حلیمزي سره کړې ده. هیله ده چې تر پای شی به راسره ملتیا وکړئ. ښاغلی حلیمزی صاحب ښه راغلاست درته وایو. سباون صاحب تاسو ته ښه راغلاست او د واک تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. اوس مهال د هیواد په کچه څومره شمیر د ذوب آهن یا د اوسپنې ولې کولو تولیدي فابریکې شتون لري؟ که وګورو صنعتي سکتور د یو هیواد د ملا تیر دی او زموږ ستاسو د ملي او ارماني بنسټونه دي. بیا په صنعتي سکتور کې د اوسپنې د ویلې کولو سکتور د یو هیواد د آبادۍ د هیواد د پرمختګ او د ساختماني چارو د ترسره کولو لپاره ډیر مهم سکتور دی. اوس مهال په افغانستان کې 2 لوی وړې فابریکې په دغه برخه کې فعالیت کوي چې خان سټیل د دې ټولو فابریکو د سرلارو او لوی فابریکو څخه شمیرل کیږي. خان سټیل تولیدي فابریکه کله تاسیس شوه؟ خان سټیل په 2014 کال کې د بنسټ ډبره کېښودل شوله. د هغه وخت چې هیواد ته د هره میاشت د میلیاردونو ډالرو په اندازه باندې د بهرني هیوادونو څخه اوسپنیز توکي واردېدل. هماغه د خان سټیل رهبري بورډ دا وپتایله تر څو په هیواد کې دغه د اوسپنې ویلې کولو سکتور په ټوله کې یو بنسټ کېښودل شي. هماغه چې په 2014 کال کې چې ضرورت هم بیخي زیات په دغه برخه کې تقاضا هم زیاته وه د بنسټ ډبره کېښودل شوله. 4 کاله مسلسل په دې باندې کار وشو. په 2018 کال کې موږ خپل تولیدات پیل کړل. علیزی صاحب په خان سټیل تولیدي فابریکه کې کوم تولیدات لرئ تاسې؟ خان سټیل په مختلفو بخشونو کې تولیدات ترسره کوي چې د هغې د جملې نه موږ سیخي ګول یادولی شو چې ډېر مشهور سیخي ګول دی د هیواد په سطحه د سیمې په سطحه باندې. بیا د سیخي ګول نه وروسته زموږ او ستاسو وطن نسبتا اوس پرمختیایي حالت کې دی. ګاډر او سیکشن موږ هم فعال کړ. د دې ترڅنګ انلارن او ټیرن او داسې نور اوسپنیز توکي چې په آینده کې موږ پلانونه لرو په دې باندې انشاءالله کار کوو. او خان سټیل غواړي او په پلان کې لري تر څو د اوسپنیزو توکو په برخه کې چې هر څه تولید ضرورت په دغه هیواد کې هغه ترسره کړي او په دې برخه کې هیوادوالو ته خپل هغه باکیفیته خدمات عرضه کړي. د تولیداتو کیفیت مو څنګه دی او خلک تر کومه د دغه تولیداتو نه خوښ او راضي دي او څومره باوري دي؟ د سټنډرډ د نړیوال سازمان په اساس چې د اوسپنې ویلې کولو سکتور ته د ASTM 615 سټنډرډ تر لاندې یو څه قوانین او پالیسۍ نه جوړې شوي دي. د هماغه په اساس باندې موږ تولیدات کوو. د خان سټیل د تولیداتو کیفیت یوازې د هیواد په سطحه نه بلکې د سیمې په سطحه باندې بېساری دی. او اوس د خان سټیل تولیدات د دې جوګه دي چې د سیمې په سطحه باندې موږ د نورو هیوادونو د فابریکاتو سره رقابت وکړو. د سټنډرډ د نګاه نه هغه سټنډرډ چې موږ ته د سټنډرډ سازي نړیوال سازمان یا ایسو راکړی دی د هغې نه موږ په لوړه کچه باندې په لوړ سټنډرډ باندې تولیدات موږ ټولنې ته وړاندې کوو. او هماغه وجه ده چې موږ د نړیوال سازمان د سټنډرډ سازي نه په مختلفو برخو کې ډېر زیات سرټیفیکیټونه ترلاسه کړي دي. نو هغوی په ټوله کې د یو فابریکې ارزیابي کوي، تحلیل کوي د تولیداتو او هغه څه چې په یو فابریکه کې ضرورت او هغه غوښتنې هغه ټول شیان ګوري او له هغې نه وروسته هغوی سرټیفیکیټونه ورکوي. داخلي تولیدات په پولي ثبات باندې څومره مثبت اغیز کولی شي؟ بالکل د هغه هیوادونو پولي ثبات او استقامت لوړ وي چې هغه صادراتي هیوادونه اوسیږي نه وارداتي هیوادونه. څومره چې زمونږ داخلي تولیدات زیاتیږي څومره چې زیات فابریکات ایجادیږي موږ د نورو هیوادونو له احتیاجه خلاصیږو. هغه تولیدات چې زمونږ هیوادوال ورته ضرورت ولري او د هیواد په داخل کې پیدا کیږي او تولیدیږي موږ نه غواړو هغه د نورو هیوادونو څخه وارد کړو. مګر کله چې ته واردات کې له نورو هیوادونو څخه دلته پولي فرار رامنځته کیږي، د پیسو فرار، پیسې د دې هیواد څخه وځي، دا خپله د اقتصاد په سایکل باندې په اقتصادي ودې باندې ډېر منفي اغېز لري. نو هر څومره چې زموږ او ستاسو صنعتي سکتور لا زیات شي، لا ډېرې فابریکې ایجاد شي، داخلي تولیدات لا زیات شي، موږ به لا ډېر په ځان بسیا شو. هغه سرمایه چې له افغانستان نه د وارداتو په مقابل کې وځي، هغه پیسې چې له هیواده د وارداتو په مقابل کې وځي، هغه به د هیواد په داخل کې پاتې شي او زموږ دغه د هیواد هغه اقتصادي دوران چې دی د دې په چلښت کې، د دې په سرعت کې به موږ له دې نه ډېره مثبته ګټه واخلو. که وګورو د یو هیواد د اقتصادي ودې لپاره دغه صنعتو او په دغه سرمایه ګزارۍ ډېر زیاتې مهمې دي. ځکه که چیرې موږ وغواړو هیواد جوړ کړو، موږ باید د اوږد مهال لپاره کار وکړو. د لنډ مهال لپاره یو بزنس یا تجارت یا سرمایه ګزاري د دواړو سره ډېر فرق لري.
په وروستیو کې هغه با احساسه هیوادوال چې هغوی پانګونې وکړي په افغانستان کې، په اوس وخت کې په افغانستان کې ډېر زیاتې فابریکې فعالیت کوي په مختلفو بخشونو کې، او تر ډېره چې موږ لیدلي دي، موږ په مارکیټ کې ګرځو، د مختلفو سکتورونو بزنس والاو سره موږ کینو، واقعا د دوی تولیدات ډېر زیات عالي دي. نو هیوادوالو ته زه دا وایم چې راځئ د خپلو داخلي تولیداتو نه استفاده وکړو، دو باید موږ او تاسو حمایه کړو، له دې نه باید ملاتړ وکړو تر څو د همدې تولیداتو په واسطه باندې وکولی شو په ټوله کې د هیواد هغه اقتصادي سایکل چې دی هغه مو تقویه کړي او هیواد مو یو په ځان بسیا کړی او د نورو هیوادونو له احتیاجه مو خلاص کړی. اوس انشاءالله موږ یو ښه لوري ته روان یو، پانګونې ورځ تر بلې زیاتېږي او په ضمن کې د هیوادوالو هغه باور چې په داخلي تولیداتو مخکې کم او پوهاوي کچه مو یو څه نسل لوړه شوې ده او په داخلي تولیداتو باندې اوس د خلکو باور هم انشاءالله لوړ دی. نو له دې وروسته انشاءالله که د خدای رضا وه افغانستان به د سیمې د هیوادونو سره هغه د سیالانو په کتار کې ودرېږي، خو بیا هم په ټوله کې د ملت ملاتړ ډېر زیات ضروري دی. کومو ولایتونو ته او کومو بهرنیو هیوادونو ته تاسې تولیدات استوئ یا یې صادروئ؟ یو څو کاله مخکې موږ نورو ملکونو ته هم صادرات درلودل او اوس هم تقاضا له موږ نه دا ده چې د خان سټیل تولیداتو نه د نورو هیوادونو په پروژو کې استفاده وشي. خو دا چې یو څه ستونزې دي په صادراتي برخه کې زمونږ که چیرې دا حل شي انشاءالله ډېر ژر به بیا موږ خپل صادرات شروع کړو. له هغې نه ورخوا د هیواد په داخل کې په ټولو زونونو کې موږ خپل نمایندګانې لرو او د دولتي پروژو نه رانیولې تر شخصي کارونو پورې چې خلک شخصي کارونه کوي په ټولو ساختماني چارو کې خان سټیل تولیدات خان سټیل کولی شي دوی ته خپل تولیدات هم رسولي هم دي او دوی ترې په خپلو ساختماني چارو کې استفاده کوي. د تاسې د تولید ظرفیت په دغه فابریکه کې څومره دی او څو شمېر کارکوونکي لرئ دلته؟ تولیدي ظرفیت زمونږ ماشاءالله لوړ دی او په خان سټیل کې تقریبا دغه اوس په مستقیم ډول موږ سره له 0 نه په لوړ تعداد کارمندان کار کوي چې هغه په مسلکي او غیر مسلکي برخو کې دي. په غیر مستقیم ډول له خان سټیل سره په زرګونه نفر کار کوي، هغه خلک چې له ولسوالیو څخه زاړې اوسپنې راټولوي بیا تر موږ رارسېږي، دا ټول په یو شکل نه په یو شکل له موږ سره ارتباط لري. نو خان سټیل توانېدلی دی په زرګونو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. ستونزې او غوښتنې مو څه دي؟ ستونزې تر ټولو اساسي او جدي ستونزه چې تاسې ورسره ډېر مخ کېږئ او له هر صنعتکار له خولې نه به اورئ هغه د برېښنا ستونزه ده. برېښنا چون موږ وارداتي برېښنا لرو، مګر که بیا هم اوسني چارواکي په دغه برخه کې چې مسؤلیت لري هغه باید د صنعتي سکتور د برېښنا لپاره خاصه توجه وکړي، ځکه دغه سکتورونه په برېښنا ولاړ دي. که چیرې برق موږ ونه لرو نشو کولی خپل تولیداتو ته ادامه ورکړو. که برق زیات وي موږ به زیات تولید وکړو، که برق کم وي موږ به کم تولید وکړو. د برېښنا د ستونزې نه ورخوا د خام موادو ستونزه ډېره زیاته مهمه ده. د اوس لپاره تقریبا له 3-4 کلونو دا اټکل شوی دی چې خام مواد د اوسپنې ویلې کولو په صنعت کې د هیواد له داخل څخه موږ ترلاسه کړو. که چیرې 3-4 کاله وروسته موږ د خام موادو له کمښت سره مخ کېږو ممکن ډېرې فابریکې وتړل شي، ځکه چې خام مواد نه تولید موږ نشو کولی. نو د دې د حل لپاره د معدنونو په استخراج باندې باید کار وشي چې دا ډېره مهمه موضوع ده. د معدنونو استخراج به موږ او تاسو ته څو ګټې په لاس راکړي. یو به د خام موادو له کمښت نه موږ خلاص شو، په ضمن کې هر معدن چې استخراجېږي په مختلف شکلونو سره یې ګټه چې د دولت ته رسیږي. یو خو په هغه معدنونو کې به موږ لا ډېرو خلکو ته د کار زمینه برابره کړو. نو د معدنونو په استخراج باندې باید کار وشي، دغه ډېره مهمه موضوع ده. بل د خام موادو قاچاق، زړې اوسپنې قاچاق کېږي له افغانستان څخه. زموږ د هیواد ډېره ښه اوسپنه ده، هغه زړې اوسپنې دوم، او دا که چیرې نور مملکتونه غواړي چې هغه هلته ترې استفاده وکړي ارزانه ورته هم تمامېږي. نو دغه برخه کې چارواکي باید توجه وکړي، دوامداره څارنه وکړي تر څو هغه اوسپنې چې له هیواد نه قاچاق کېږي او په کومو برخو کې مخه نه ده نیول شوې د هغې مخه ونیول شي تر څو د هیواد په داخل کې زموږ فابریکات د اوسپنې ویلې کولو په صنعت کې د خام موادو له کمښت سره مخ نه شي. ښاغلی سراج الدین حلیمزی د خان سټیل تولیدي فابریکې د مارکیټینګ مسؤل، ډېره مننه چې له موږ سره مو په مرکه کې ګډون وکړ. د واک تلویزیون قدرمنو لیدونکو زموږ ځانګړې مرکه هم دومره وه. تر بیا او بلې مرکې مو الله عمل شه ښې چارې.